د څو کلنې دښمنۍ له روغې جوړې وروسته د کشتوز کم اوسېدونکي کابو 26 کاله وروسته بیرته خپلو مینو ته راستنه شوي او راستنېږي. دغه قوم د کامدېش د قوم سره د ځمکې پر سر دښمني وه چې کلونه یې دوام وکړ او په دغه دښمنۍ کې دواړو لورو ته ستر مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د دغه دواړو قومونو ترمنځ د حکومتي او قومي مشرانو په منځګړیتوب روغه جوړه وشوه چې له دغه روغې جوړې وروسته دوی بیرته خپل پلرني ټاټوبي د کامدېش ولسوالۍ اړوند کشتوز سیمې ته د راستنېدو لړۍ پیل کړه. دلته تازه د کشتوز قوم نوي راستنه شوي کډوال وایي دوی هیڅ ډول د ژوند کولو لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوه شپه کېږي چې موږ په خیمه کې یو، خیمه کې لږ آرام وو، مګر فرش باره خیمه فرش نه لري، ترپال نه لري. ټول خلک همداسې دي چې هېڅ امکانات نه لري دلته د اوسېدو. تاسې دلته ګورئ چې هېڅ شی نشته دی، نو بیرته د آبادولو دا شیان تر څو چې دولت یا خارجي مؤسسات دا تمویل نه کړي، د خلکو ته دغه زمینه برابر نه کړي، دلته بیا د ژوند کولو ډېر زیات مشکل دي. د دې ورخوا په دغه سیمه کې د پخوانۍ زمانې د راپاتو یو شمېر ماینونو ویره هم شته چې اوسېدونکي د پاکولو او ترڅنګ دغه ولسوالۍ کې د پوهنې، روغتیا او سړکونو د خرابوالي برخه کې د یو شمېر ستونزو یادونه کوي او له حکومت او مرستندویه ادارو یې د حل غوښتنه کوي. سړک ته ضرورت لرو. دویم هغه د وطن کې تقریبا 15-10 کاله نامني تیر شوی دی، په دې ځایونو کې د خطرات هم شته دي د ماینونو. دا زموږ کوم تعمیر چې تاسې په خپلو سترګو وینئ، دروازې نه لري، اشدار نه لري، دا لرګي چې دي دا وراسته شوي دي. دوایي راځي انشاءالله، دوایي ستونزه نشته. زموږ عمده ستونزه د تعمیر ده. دلته اوس نفوس زیات شوی، مهاجرین راغلي دي. خو د کشتوز نوو خپلو مینو ته راستنه شوو کډوالو سره د یونیسیار مرستندویه ادارې د نورستان د کډوالو چارو ریاست سره په همغږۍ یو لړ مرستې کړي او حکومتي مسؤلین د دغه ولسوالۍ اوسېدونکو سره د لا نورو مرستو د کېدو ژمنه هم کوي. څه په لارې کې دي، یعنې قریب 1500 کشتوز او کامدېش ته خیمې ورکړل شوي دي، نو دوی به ترېنه استفاده کوي. یونیسیار انشاءالله نور هم ژمنه کوي، همدارنګې خیمې ورته هم ورکوي. کمپلې دي او بل کیټونه د اشپزخانې سامان دي، په هغه کې لوښي دي، د ضرورت مطابق چې څه هغه پکې په ځای کړی. په همدې حال کې د نورستان والي بیا د کامدېش ولسوالۍ او په ټوله کې د دغه ولایت د ولس لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کېدو او د ستونزو د حل په برخه کې د مرستو د راجلبولو په هڅه کې دی. دی وایي هڅه به وکړي چې د ولسونو ستونزو ته د حکومت او مرستندویه ادارو پر مټ مرستې راجلب کړي او حل یې کړي. یونیسیار د بینالمللي ټولنې د خوا نه یو د 315 شلټر په نامه باندې د کورونو پروژه هغه منظوره شوې ده او 315 کورونه به هلته جوړیږي او همدارنګه د سړکونو په باره کې هم را سره کلکه وعده کړې ده چې موږ خپل ټیمونه لیږو، سړک به هم ور جوړوو. همدارنګه د کانالونو او همدارنګه د یونیسف ادارې د مکتبونو په برخه کې هم را سره پوره ژمنه کړې ده او د سویډن کمیټې د صحت په بخش کې را سره پوره ژمنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ څانګې یا یونیسیار مشر ویلم ایجالو د نورستان والي سره په ناسته کې ژمنه کړې چې د کشتوز سیمې اوسېدونکو ته به 315 کورونه جوړ کړي. د کامدېش د کشتوز سیمې اوسېدونکي بیا خوښ دي چې د کلونو وروسته خپلو مینو ته راستنېږي او د کامدېش قوم له وګړو سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند غوره کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، نورستان.